په پاکستان کې او بیا زموږ په دې صوبه کې ډېرې زیاتې د دین مدرسې دي. د دې مدرسو څه مقصد دی؟ خلک خو سوالونه به کوي که نه، څوک وایي دا مدرسه یې دې له جوړه کړه چې دی محتمم شي، نو څه چل چې محتمم شي، او څوک وایي مدرسه یې دې له جوړه کړه چې تنخواه باندې څونه باندې څومره تنخواه باندې د ملا څومره تنخواه. یو غټه مدرسه د نوم یې د تنانو، د هغې غټې مدرسې یو لوی شیخ الحدیث د مخکې ورځو کې زما و هغه مو بیان یې زما مخکې کو، قسمیه یې دا خبره کړه وایي زما 9000 روپۍ تنخواه. نو چې د غټې مدرسې د غټ شیخ الحدیث 9000 تنخواه، نو د حافظ صاحب به څومره یې، قاري صاحب به څومره یې، 4-5000 روپۍ تنخواه. داسې تنخواه خلک دومره خواري کوي، لاس په کوڅه په کوڅه ګرځي او چنده راوړی خدای مو بخښه. خواري دی لکه 4-5000 څه شی ګټه د محتمم تنخواه 15,000 شپږ 10,000 شوه. څه ګنې د دې قاریانو حافظانو د دې نابینو د دوی 4 او 5,000 تنخواه ده. ما یو ځای دا وي، یو سړي وي دا د میاشتې مینا ده د ګنټې تنخواه خو وي دي ته چې میاشت کې خلک ورکوي. وی په دې ګزاره کېږي، مې قسم په خدای چې په دې زمونږ دا مدرسین او حافظان او عالمان حجونه عمرې هم کوي، خدای په حجونه کوي، خدای الله په عمرې کوي. دوی به ډېر قرضداري مې خدای شته که 2 روپۍ قرضه پېشته وی دا سنګه مې سنګه پکې نشته. سنګه څه ته وایي؟ سنګه منګه تاسو وایئ، زمونږ په کتاب کې سنګه منګه نشته. زمونږ بروسه یو د الله په ذات ته. وایه په چا بروسه؟ شوق سره چې د الله په ذات ته بروسه وساتله، د خولې ته به یې دله در نه کوي. اگر چې دنیا دارالاسباب د مونږ چاته دا نه وایو چې کېنه او خولې له به دله نوړی راځي، ګورې دا کارونه کېږي لوګې به مړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی که تاسو هغه توکل او بروسه په الله وکړه چې کوم د الله د شان سره مناسب ده، داسې روزي به درکړي لکه د مارغانو له چې ورکوي. سحر لوږې اوږدي اوږې او ماښام ماړه راځي. نه د یو مرغۍ پټۍ شته، نه دوکان شته، نه تجارت شته، نه منډۍ شته، نه یو مرغۍ چې ته کلرک ده او نه چې ته بابو ده او نه چې ته میر شته او نه میټرک شته او نه بی اې شته او نه بی سي شته او نه پی ایچ ډي شته، او ساروزي او په پردو پټو کې ګرځي ښه مزېدار چې کومه میوې خوښوي ټک وله ورکړي خولې کې په خپله مخورې وچوله هم راوړي. دنیا د اسبابو ځای دی، خپل اسباب به استعمالو، خو بې سبب یې خدای ورکوي. ولې قرآن شریف کې حضرت مریم متعلق رب العالمین نه فرمایي؟ حضرت زکریا علیه السلام وله کوډګۍ جوړه کړه، او چې زکریا علیه السلام به کله کوټې ته ورننوت نو دا بې موسمه میوه به پرته وه. ښه بې موسمه پېژنئ؟ د اوړي میوه په ژمي کې او د ژمي میوه په اوړي کې. ښایي ورته چې دلته میوه شته نه او دی له زه ورکوم. دا د مالټو سیزن نه دی ورکوم، دا د کیلو سیزن نه دی ورکوم، دا د سیوانو سیزن نه دی ورکوم. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. دا یو ظلم نه چې زره یو ځل ورغلی دی. کلما دخل طالبان په پوهېږي چې چارې کله به هم داخل شو ګوډګۍ ته روزي به پرته وه. یا مریم انا لک هذا، مریم دا روزي د کوم ځای نه ده، دا میوه د کوم ځای نه ده، دا خوراک د کوم ځای نه دی؟ قالت هو من عند الله. د چا له طرفه دی؟ نه مړه داسې نه شوق سره، نور شوق سره خبره د عقیدې ده چې شوق سره ووایه رب العالمین به خوشحاله شي. هغه ماشومه کوچنی دومره پوټینی مریم، ایله د خوراک قابله مریم، پوټینی مریم په الله یقین وی د کوم ځای نه؟ قالت هو من عند الله. چا له طرف نه؟ او بیا ورته څه وایي؟ ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. ای زکریا پیغمبر ته وایي پوټینی چې الله چاله وغواړي بې حسابه روزي ورکوي، لکه دې زمانه کې چې مولیاوله بې حسابه ورکړه. قسم په خدای مونږ حیران یو، دونه ډوډۍ خدای راکړه چې ناجوړه یې کړو. مولیان اکثر د روټۍ د لاسه ناجوړه پرېږدي. زه اکثر د خپلو مولیانو ته هم ډاکټر له لاړ شي وي چې ناجوړه یم، نو ډاکټر وله هغه دوربین سټیسکوپ ورته وایي
اته خلک ورته دوربین وایي کله یې وله په خېټه ګرځي او کله یې په ملا ګرځي او کله په یو ځای او کله یاره مولوي صاحب تا کې خو زه بیماري نه یم زه یم دې ډاکټر غریب لم فیس ورکړه کړوی ما هغه په دې مرض پورې د نوک نواله سره پورې ستا په دې وجود کې چکرې لګوي مې کړوه بس په پښتو کې ورته ووایه چې ډاکټر صاحب شی مې ډېر والي ولې کړی دی موږ مولیان ناجوړه د خېټې د لاسه پاکه خبره که څوک درته نه وایي هسې به د سره بوسو کې اوبه بولي دې راته صفا په پښتو کې چې موږ د خېټې د لاس ناجوړ ما ته یو ځل ډاکټر وي دا ګولۍ په ناره خورې مې ناره څه ته وایي وی ته ناره نه پېژنې مې ناره وایي ته راته ووایه که څه ته وایي ناره لکه وایي چې سړی اوږي نه مې زه هر وخت موړی چې اوږي وي سړی مې زه هر وخت موړی وی ته ناره نه پېژنې مې نه زه خدای پیدا کړې د مړۍ پروري د مولا کور کې پیدا کړم د مولا خاندان کې پلار مولا نیکه مولا د نیکه پلار مولا د هغه پلار مولا د هغه پلار مولا دا ټول مولیان خاندان کې پیدا یم نو زما پلار مونږ له خدای دونه روزي را کړې ده چې مونږ الحمدلله په ناره نه پېژنو او ماړو نوی سار چې پاسې مې خدای شته چې سار پاسم بیا ګرمي کوم دا څنګه چلی مې چل ګوره مې سینګ او چل به راته نه وی زما کتاب کې سینګ او چل نشته دا سینګ او چل د هغه چا په کتاب کې چې پلې بروسه دي زموږ بروسه په چا ده تاسو هم په چا بروسه ساتئ الله دا به مو عقیده چې روزي څوک ورکوي شوق سره رزق چا لاس کې دی ژوند چا سره دی مرګ چا سره دی عزت چا سره دی د دنیا دا ټول نظام د چا لاس کې دی کم ذات چې خنزیر له روزي ورکوي خر او سپي له ورکوي او هندو کافر او مشرک له ورکوي نو چې قرآن ته ناست دی هغه له به ورکوي که به نه ورکوي ټول راته مولیان یې شکر دا صفا خبرې دي بدیهیات زموږ طالبان ورته وایي دا خو صفا خبرې دي چې کافر له ورکوي مودي له ورکوي یا دغه موزي دی که مودي دی هغه له ورکوي ټرمپ دی که ډرم دی هغه له ورکوي نو موږ له به یې نه راکوي وایه خدای شته چې ښه ښکلې روزي راکړه او راکوي یې او موږ د الله نه ډېر زیات موږ مولیان د خدای نه ډېر خوشحاله یو الله دې زموږ نه خوشحاله شي نو د مارونو خبره مې دې پورې کوله مې دا موږ چې موږ خو د شپې مو خورو پېشمني مو خورو بیا ساره مو خورو بیا هر ټیم یې خورو موږ له رب العالمین روزي راکوي او راکړې ده نو د مارونو خبره مې درته دې پورې کوله چې د مولیانو زموږ باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه به فرمایل وایي زموږ د مولیانو رزق د اسمان نه دی هغه به فرمایل وایي زموږ د مولیانو رزق د اسمان نه دی نو مې ولې د نورو د دغه نه د کوي نه دی سر هغه به وایي زموږ د اسمان دا معنا چې موږ ته هېڅ پته نه لګي او من حیث لا یحتسب د یو انسان مولا په خیال کې به هم نه راځي او خدای پاک والا ښه روټۍ او ښه هر څه والا ورکوي بچو باندې علم وکړئ ښه بچي حافظان کې په بچو علم وکړئ او دا سوچ مه کوئ چې ډوډۍ به څوک ورکوي دا به نه کوئ دا به نه وایئ چې جامه به څوک ورکوي قسم مې دی د په ذات ته خدای درته قسم خورم که دا روغ درته ویم دا جامې راپسې په دا لارو کوڅو کې خدای ګرځوي په لارو کوڅو اوس هم چې ګاډي ته ستوري د خدای خوشحاله کړي راوښیي جوړه ما وایي ته دا جوړه وګوره چې به دې خوښه وي که به دې نه یې خوښه جوړه مې قبضه کړه هلته مې بل ځای بیان وکړ یو سړي وایي ګفټ به در کومه نو چې څنګه دغه ته راوخته موټر ته نو جوړه یې بله را کړه وي دا واله مې دوه شوې دلته مې لا ناسته نه وه کړې چې د باچا صاحب د تره زوی راغې غټه لفافه ګوتی کې جوړه هم د جانماز هر څه پکې دي خدای چې نور هم پکې څه پټ څیزونه هغه یې راکړل وایي دا ستا شوې مې ربه چې قدم علم جامې راپسې ګرځی چې قدم علم روزي راپسې ګرځی چې قدم اخلم میوې راپسې ګرځي چې قدم اخلم خلک چرګانو پسې منډوي چرګان مونږ پسې را منډوي نو نور د خدای نه څوک